السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامدا ومسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره د دې نن سبا وخت کې د کیمرو یا موبایلونو باندې تصویر ویستلو شرعي حکم څه دی؟ آیا دغه د کیمرې یا د موبایلونو چې کوم تصویرونه دي دا هم په هغه تصویر کې داخل دی چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام منع فرمایلی او په اتفاق د اهل سنت والجماعت حرام عمل دی او کنه؟ یو خو هغه تصویر دی چې مطلب به امر مجبوري سړی وباسي لکه په شناختي کارډ یا پاسپورټ یا بل داسې یو امر ضروري وي چې د هغه بغیر د دې نه نه کېږي، لکه نن سبا د ویزې دپاره اکثره ملکونو کې تصویر ضروري وي. نو جناب محترمه، تصویر ویستل که هغه په کیمره باندې وي که هغه په موبایل باندې وي بغیر د ضرورت نه دا بالکل په اتفاق د علماء حرام دی. ډیر کم علما لکه د مصر کې یو څو داسې ملایان دي چې د هغوی بیا نورې مسلې د قرنګي دي چې دا خلک بیا نه مني، لکه د یو کس چې کله تفردات وي او هغه نور تفردات یې ته نه مني نو بیا دغه یو تفرد هم ممنه. مصر کې بعضې علما داسې دي چې هغوی د ډیرو تفرداتو قایل دي، هغوی سینما ته تلل جایز ګڼي او سینما کې چې کوم تصویر دی وایي دا تصویر نه دی، دا خو عکس دی. عکس د انعکاس نه اخیستلی شوی دی. انعکاس ته په انګریزي کې ریفلیکشن وایي، لکه شیشې ته سړی ودرېږي شیشې ته او شیشې ته پکې خپل تصویر ښکاري، خیر دی، هغه ګناه نه ده. خو لیکن موږ ورته وایو چې هغه شیشې کوم تصویر دی هغې کې خو بقا نشته، هغه خو باقي نه پاتې کېږي او دا تصویر خو باقي وي، دې کې خو سړی لوړې زورې هر څه پکې ښه معلوموی شي. نو هغه علما چې په مصر کې ډېر محدود کسان دي چې هغوی د دې قایل دي چې یاره مطلب د کیمرې تصویر دا عکس دی، لکه څنګه چې په شیشه کې خپل سړی تصویر او شکل ګوري او د کیمرې یا د موبایل تصویر جایز دی. نو هغوی خو بیا سینما ته تلل هم جایز ګڼي او په سینما کې چې کوم اوس به زه درته باقاعده طور سره د احسن الفتاوا حواله درکړم چې کوم فحش فلمونه دي، خطرناک فلمونه دي، د هغې کتل هم بیا جایز ګڼي. نو هغه ملایان چې هغه وایي چې مثلا تصویر بعضې علماو په نسبت باندې جایز دی، نو د هغه بعضې علماو په نسبت باندې بیا سینما ته تللم جایز دي. نو په کار دی چې بیا دغه مولایان هغه سینما ته هم لاړ شي. نو خلاصه به راجمع کو، خلاصه بغیر د ضرورته بغیر د امر مجبورۍ تصویر ویستل حرام عمل دی او شریعت کې قبیح عمل دی، ممنوع عمل دی. پاتې شو دا خبره چې علما یې کوي. نو ما نن ډیره مطالعه په دې کړې، ډیره زیاته مطالعه مې پې کړې. دا 2-3 ورځې خو زه ډېر مصروف وم، خو نن ښه ومه لږ اوزګار ومه، نو کافي دقیقه مطالعه مې ورباندې کړې. آپ کې مسایل اور انکا حل کې ډېر ناشنا دلایل ورباندې ویلي دي. مفتی محمد یوسف لودیانوي شهید رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغه په ناشنا دلایل ویلي. هغه وایي ګوره بیماري چې هر څنګه یې بیماري وي، وایي که یو بیماري ډاکټر ته ولګېږي نو بیا هغه ډاکټر دا خلکو ته ویلی شي چې دا بیماري نه ده، ځکه که دا بیماري وایي ما ته به نه لګېده نو هغه بیماري ده، که ډاکټر باندې راغلی وي هغه بیماري ده. نو که عالم هم وي خو چې تصویر یې وویسته نو دا کار ناروا دی، اگر چې موږ ټول په دې کې داخل یو. لکه شخصا زما به هم تصویرونه وي او دا ښه خبره نه ده او ښه خبره نه ده یقیني. خو بهرحال کمزوریانې ډېرې زیاتې دي، الله پاک دې موږ ټولو ته عفو وکړي. خو دا سره د کمزورۍ په کار دی سړی د دې باقاعده اظهار وکړي چې یاره دا عمل کمزوری عمل دی، اگر چې موږ نه سر عزت شوی الله دې راته عفو پې وکړي. د دې دپاره دا دلایل چې په مصر کې فلانکی مولا قایل دی، فلانکی مولا خو د سینما ته د تګ قایل هم دی، نو بیا ولې سینما ته نه ځي؟ نو خلاصه د خبرې دا ده چې تصویر ویستل ناروا عمل دی. صحیح دی. زه کم از کم د 10 فتاو حواله درکوم چې د 10 فتاو ورته بالکل حرام عمل ویلو ناروا. احسن الفتاوا دا مسله ډیره بهترینه حل کړي، ناشنا انداز کې حل کړي. 6 دلایل پې ویلي، 6 نه هم جلد 88 نمبر صفحه دا ویډیو کې تصویر کا حکم لیکلی دي چې یاره د دې ویډیو او د ټلویزیون چې کوم تصویر دی د دې شرعي حکم څه دی. نو ناشنا دلایل پې ویلي. بیا دا دغم کړي وایي چې بعضې کسان وایي چې مصر کې بیا لیکلي وایي دا ملحدان دي او ګمراه دي، وایي دوی وایي چې سینما ته هم سړی تلی شي او فحش او عریان فلمونه هم سړی پکې کتلی شي. نو بیا خو چې د هغه یو ځل خبره شوه نو بیا خو په کار دی سړی په دې باندې عمل وکړي. نور احسن الفتاوا دا مسله مختلفو ځایونو کې حل کړې. خو دا مې درته وویلې چې نه هم جلد او 88 نمبر صفحه د امداد الفتاوا کې حکیم الامه مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله ناشنا حل کړي. د مصر څخه علما دي هغوی هلته په خپل منځ کې اختلاف پیدا شوی د دې کیمرې په تصویر کې. نو بیا هغه د مصر علماو باقاعده طور سره حکیم الامه ته مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله ته باقاعده طور سره استفتاء کړي، د مصر علماو ورته استفتاء کړي او دلایل پکې ویلي. نو د باقاعده طور سره د هغې نه ناشنا انداز کې جوابات کړي. امداد الفتاوا 6 جلد 312 نمبر صفحه ده کتاب العقائد
الفرائض والکلام، خو خلاصه دا د حرام. جامع الفتاوا 4 جلد او 19 نمبر صفحه د کتاب المعیشت، نو هغه کې باقاعده طور سره احسن الفضل آپ کی مسائل اور ان کا حل حواله مشته دی. هغه وم جلد او 4 نمبر صفحه ده لیکلي دي کنه علما کا ټلویزیون پر آن او تصویر بنانه وي، د علماو په ټلویزیون باندې راتلل او تصویر وستل. احسن الفتاوا کې یو ځای کې راځي چې د علماو د تصویر وستل څه حکم لري. به پکې پاکستان ډیر خودلیم دي چې پاکستان کې موږ سره فلان کې مولا صاحب دی او فلان کې مولا صاحب دی، نمونه پکې د مولانو پکې ویلي. به لیکلي دي چې د عالم تصویر وستل دا نور هم شنیع او ناروا عمل دی، دا خطرناک خبره ده. فتاوا حقانیه دا مسله لیکلي 2 جلد 419 نمبر صفحه ده باب التصاویر. فتاوا دارالعلوم دیوبند دا مسله لیکلي ده او 3 جلد 102 نمبر صفحه ده باب الامامه والجماعه. هغه کې لیکلي کوم مولا صاحب چې تصویرونه وباسي که توبه ونه باسي دی مولا پسې جمع مکروه تحریمی ده او دا مولا صاحب د امامت نه لري کول پکار دي. فتاوا رحیمی لیکلي د 10 جلد 146 نمبر صفحه ده کتاب الحذر والاباحه. فتاوا عثماني کې هم دا مسله لیکلي چې کوم مولا صاحب تصویرونه وباسي نو که توبه ونه باسي نو دا مولا صاحب د امامت نه چالري کو نو خیر دی او د پسې مون مکروه ده او تحریمی مکروه ده. دا د سیده لکه فاسق او یقیني فاسق دی. یا اول جلد او 401 نمبر صفحه د کتاب الصلاه. فتاوا محمودی دا مسله حل کړي د 19 جلد 519 نمبر صفحه د باب الصوره والملاهي. هغه کې یو سړی ورته ویلي دي چې یاره مطلب خلکو د مصر علما وای چې تصویر هغه د او دی او د کیمرې والا تصویر کې دی کې انعکاس دی او ریفلیکشن دی فلان. د لیکلي وای د دواړو منبع د دواړو مرکز د دواړو فائدہ د دواړو نقصان یو شی دی، وای د دواړو کې هیڅ فرق نشته. دا د قرنګ حرام دی لکه څنګه چې هغه تصویر حرام دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تینا پلاس چې جوړیږي داغه او دا یو شی دی. فتاوا بینات دا مسله لیکلي دا او 3 نمبر جلد 304 نمبر صفحه د کتاب الاماره والقضاء. کفایت المفتی، مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله رحمه الله صراحه ورته حرام ویلي دي او سخت